عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل 4 من الدواب. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څلور قسمه حیواناتو د وجلو نه منع کړې ده چې دا څلور قسمه حیوانات دا به نه وژنئ. یو په هغې کې النمله میږان به نه وژنئ. دا ولې؟ ځکه دا میږان چې دي دا خیرخوا دي. سلیمان علیه السلام چې کله لښکر روان و د سلیمان علیه السلام فوجونه د سلیمان علیه السلام سره، نو یو میږی او هغې د خپلو میږانو ته خطاب وکړو. قرآن کې الله فرمایي یا ایها النمل، یوې میږی پکې ویل ای میږانو ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. ای میږانو خپلو کورونو ته ننوځئ. سلیمان علیه السلام د هغه لښکرې را روانې دي، داسې نه چې د خپو د لاندې هم کې یو چکړ هم کې هغوی به نه پوهېږي. نو ورکوټې میږی ده، خو د قوم خیرخوا ده، د خپل رعیت خیرخوا ده. نو د هغې د وجې نه نبي علیه السلام دا به نه وژنئ. د دې خیرخواهۍ د وجې نه الله پاک د هغې ذکر په قرآن کې وکړو. د دې خیرخواهۍ د وجې نه الله پاک یو صورت نازل کړو چې د هغه صورت نوم هم دی سورة النمل. ګوره دنیا کې غټ خلق تیر شوی دی، خو د هغې په نومونو باندې صورت نشته دی. او ورکوټی میږی چې د هغې هغه سر هم اړوله په سترګو باندې ښکاري هم نه، خو خیرخواهي کوي، خیرخوا ده. نبی علیه السلام یې نه به وژنئ. د هغې د خیرخواهۍ د وجې نه د هغې ذکر په قرآن کې شوی دی، د هغې په نوم باندې یو صورت هم نازل شوی سورة النمل. نو یو نبی علیه السلام یې تاسو به میږان نه وژنئ. دویم والنحله، تاسو به د شاتو مچۍ نه وژنئ. د شاتو مچۍ ډېر خلک هغه د شاتو د راخیستلو لپاره اور راوالي او هغه د شاتو مچو ته د لاندې نه ونیسي. نو داسې انسانان چې هغه د شاتو په مچو باندې رحم نه کوي، نو هغه به په انسانانو باندې څه رحم وکړي. نبي علیه السلام تاسو د شاتو مچۍ مه وژنئ. او دا هم خیرخوا دي، دا انسانانو له شات ورکوي. او شات یو داسې شی دی چې په دې کې شفا ده. نو د دې قتل چې دی دا نبي علیه السلام د دې د قتل نه منع کړې ده. او دریم نبی علیه السلام یې والحدحد، ملا چرګک به نه وژنئ. هدهد دا به نه وژنئ، ځکه دم د توحید پیغام وړی و، د یو لویه کارنامه کړې ده. کله چې هغه د سبا ښار ته راغلی او بلقیس یو بدشاهنه وه د سلیمان علیه السلام په زمانه کې، او هغې د نور عبادت کاو. نو دغه پیغام ویوړو سلیمان علیه السلام ته، او بیرته پیغام راوړو د سلیمان علیه السلام خط یې راوړو، دې ښځې ته یې راورسولو. د توحید دپاره تل یې راغلی دی. 8000 کیلومیټره سفر یې کړی دی. د شام او د یمن په منځ کې 2000 کیلومیټره فاصله ده. دا یو ځل راغلی، نو چې کله هغه وکتله چې دا د نور عبادت کې بیا لاړی، نو یو ځل د راتلو 2000 بیا لاړی، 2000 بیا شو. بیا له سلیمان علیه السلام خط ولیکو چې دا له ویسه، نو 2000 هغه شو، 6000 شو. بیا بیرته واپس لاړی، نو 8000 کیلومیټره مزل. او ورکوټی ملا چرګک ورکوټی سړی دی، که سړی وتللی شي هغه هېڅ وزن هم نشته، خو د توحید هغه غټ پیغام یې وړی دی. او دا دومره تیز نظر و چې د سلیمان علیه السلام په دور کې به دې د ځمکې د لاندې اوبه صحیح کولې او معلومولې به. یو دا هدهد چې دی ملا چرګک دا به نه وژنئ. او څلورم نبی علیه السلام او سرد به نه وژنئ. سرد یو مرغۍ ده، اوږده شان لکۍ لري او لږ معمولي شان کونډه مخوکه لري. دا هم خیرخوا ده. خیرخوا په دې معنی ده چې دا د دې ورکوټو حشراتو زندگی بچ کوي. ګوره دا چینځخان په لږ ټیم کې څومره چینجي او دا حشرات خوري. دا سود راشي او هغه چینځخه یې سچوته کې ویسي. دارنګې ماران وژني، ضروري شی نه وژني. نو دا خیرخوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلور قسمه ځناور چې دي دا مه قتلوئ. د دې نه نبی علیه السلام منع